بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. د بسم الله شریف ویل بسم الله الرحمن الرحیم پر اوبو باندې وسوه شپږ اتیا واره ویل پر اوبو باندې چې لمر راخیږي په دا وخت کې سړی پر اوبو باندې ووایي چویې کې د حافظې د قوت لپاره نهایي مجرب عمل دی. سړی دغه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم وسوه شپږ اتیا واره ووایي پر اوبو یې چوپ کړي هغه اوبه وڅښي. یوه ورځ یې ووایي، دوې ورځې یې ووایي، درې ورځې یې ووایي، الله پاک جل جلاله به قوت ته حافظې ورکړي. داسې حافظه به ورکړي چې هر شی وایي هغه بې یاد وي نه بیریږي. او دغسې سره کوم الم نشرح لک صورت پر اوبو باندې ویل یا لیکل بیا هغه اوبه څښل الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. دا شرح صدر أولي چې هر څومره یې سړی ډېر وایي اووه واره سهار لمانځه بعد اووه واره ماخستن لمانځه بعد پر لاس یې چوکي روزګار یې تېروي په سینه باندې یا پر اوبو چوکي اوبه وڅښي. دا هم ډېر قوت ته حافظه راولي، حافظه قوي کوي، ذهن خلاصوي، دماغ خلاصوي او په دیني امورو کې په دنیوي امورو کې الله پاک درته قوت ورکړي. نو دغه بسم الله شریف ویل او الم نشرح لک صورت ویل پر اوبو باندې چوکل یا الم نشرح لک صورت لیکل بیا په اوبو کې اچول هغه اوبه څښل سخت نهایت مجرب عمل دی. هر سړی کولی شي نه روښه چې دا عمل وکړي. الله پاک دې د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا